نن راشه کنه په بچی د پلار نصیحت بد لګي پلار ته ته ماته لګي الکه شکر وباسه چې داسې پلار الله درکړی چې आवाज در باندې کوي او د پلار خدا حق دی چې غصه به کوي بچی ته په غلط کار باندې چې کله د بچی غلط کار په دې بنا باندې د مشرانو نصیحت دا بد مګنئ د عالم نصیحت یا دا کله سخت انداز کې خبر وکي والله کاغه د دې قوم دشمن دی د علما د دې قوم خیر خوا دي کله کله ډاکټر تعالی ترخه ګولې درکې استا دشمن نه دی کله کله سرجن تا پسې چاړم راخلی او به دې اپریشن تھیټر ته وردن نه کی او سیری دی ولدا ډاکټر ستا دشمن دی الټا ولته پیسې ورکې اپریشن را لو کو دا دومره لکو روپۍ مو اخلا لکونو روپۍ مو ورکې تا ته پته رچ دا ما اسی به سن سیری بلکې ما کې یو مرض دی هغه مرض رانه وباسي دا ډاکټر زما خیر خوا دی دا علما چې کله سخت خبره کوي دا د امت خیر خواهان دي دا د امت بدخوانه دي کله ترخه لهجه کې عالم خبره وکي د دې مطلب دا نه چې د قوم خیر خوانه دي یا د قوم سره عناد او دشمنی ته کېږي نه والله دا خیر خواهان دي د امت په ترخه ګولې باندې کله کله علاج کېږي په کار دا چې د کلی د علاقې د محلې د کور مشر یو غلط کار کیږي هغه منی کی دا خلک منی کی لکه دا کار مکوئ دا کار غلط دیتا د دې د لاسه انسانیت ته نقصان رسیږي انسانیت ته یو لوی فساد سره د انسانیت مخامخ کی دا معاشره خرابېږي لګیا دی زمونږ نسل خرابېږي په کار د چوخیار او پوهه خلک هغوی دا کار وکړي د فساد نه خلک منع کړي د جرمونو نه خلک منع کړي مختلف جرمونه زمونږ په دې معاشره کې عام